د امنیتي سرچینو په وینا د افغانستان حکومت له روسیې سره د پرمختللو SU-30 جنګي الوتکو د اخیستلو لپاره خپل مذاکرات چټک کړي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د امنیتي سرچینو په وینا د افغانستان حکومت له روسیې سره د پرمختللو SU-30 جنګي الوتکو د اخیستو لپاره خپل مذاکرات چټک کړي دي. راپورونه ښایي چې کابل هڅه کوي د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره مهم ګامونه واخلي، څو د سیمې وروستي امنیتي بدلونونو او احتمالي ګواښونو پر وړاندې قوي دفاعي توان ولري. سرچینې وایي د دغه خبرو اترو اصلي هدف دا دی چې افغانستان وکولای شي د پرمختللو هوایي وسلو په مرسته خپل دفاعي او یرغلیز ظرفیت لوړ کړي. په وروستیو کلونو کې د سیمې امنیتي وضعیت ډیر حساس شوی دی او کابل هڅه کوي داسې امکانات ترلاسه کړي چې د خپل فضایي حریم ساتنه په ښه ډول ترسره کړي. د نړۍ له پرمختګي جنګي الوتکو څخه SU-30 شمیرل کیږي. دا الوتکه د 2 پیلوټانو لپاره جوړه شوې، کولی شي په یو وخت کې هم هوایي جګړه ترسره کړي او هم د ځمکني هدفونو پر وړاندې بریدونه وکړي. دا الوتکه د اوږد واټن توغندیو، پرمختللو راداري سیستمونو او قوي انجینونو له امله د نړۍ په ګڼو فوزونو کې کارول کیږي. پوځي کارپوهان وایي که افغانستان وتوانیږي چې دا ډول الوتکې ترلاسه کړي نو دا به د هیواد د هوایي ځواک لپاره یو ستر بدلون وي، ځکه افغانستان د تیرې جګړو له امله د هوایي ځواک په برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی او د پرمختللو الوتکو نشتوالی د پوځ د وړتیا پر کچه اغیزه کړې. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.